مسلمانان داسې کارونه وکړي چې خلک به له دین نه نفرت پیدا کوي. دغه کار مه کوئ، د الله روی کوئ. ګوره دا دین نه خنجر مه جوړوئ، د ځان د ګټې په خاطر د بل په خېټه مه منډئ. قسم په خدای دغه کار ښه نه ده. دا د اسلام تاریخ دغه نه ده، د صحابهو تاریخ دا نه ده، سیرت د رسول الله دا نه ده. په والله کوي راځئ هغه دعوت چې صحابهو کړی ده، هغه دعوت چې په سیرت د رسول الله کې په قلم لیکل شوي دي، راځه ما ورته هغه مخکې کړو. ځواک پرېږده، ځواک غوندې زرګونه ځوانان پرېږده، هېڅ دا د بحث اړوند نه ده. ما ورته باید څه وکړو؟ اسلام له دې نه منع کړې ده چې زه د یو مسلمان افغان ورور سره په یو میز په یو هغه کېننم. ولې امریکانو سره کېنناستلو، د هوسو سره نه کېنو؟ د خدای روی کوي، دین نه خنجر مه جوړوئ. موږ مسلمانان یو. په والله د کمونیزم په وخت کې د اشرار په نامه وهل شوي او ټکول شوي زنداني شوي ورک دي افغانان مو ورک. د مجاهد په وخت کې د کمونیست او د په سلو نامونو په هر چک پاینټ کې ته خدای چې خلکو په کمونیزم باندې شکر نه ویسته، په هر کیلومترۍ کې یو پاټک دا چیرته په اسلام کې و. بیا هم دغه ته راجیک سولې د مجاهد هغه د کوه موږ د وهلو. موږ خو ولس یو. بیا چې طالب راغی دغه ځوانان چې نن ګیله لري، دغه نن د اوسني ځوانان د طالب د وخت ځوانان خو به اوس سپین ږیري دي. پخوا وخت فرض مثال په ګیره باندې یو څوک وهل، په بریت وهل، په سر په ویښتانو وهل، دا چیرته په اسلام کې د دعوت دغه شی ده. بیا چې کله امریکایان راغلل، ګوره هماغه مجاهد چې له روس سره یې جګړه کوله، هماغه د امریکایانو څنګ کې ودرېده. موږ ته همدغه سیاف د روسي او د امریکایي اشغال ترمنځ ولاکه فرق و. سیاف له روس سره جهاد کو، امریکانو سره پروتوکول وکړه له سکاټ میلر سره. خو د ما او د تا موږ وژل کېږو. ته په تاریخ کې د دغه رهبرانو دا وواړه چې د افغانستان په کنډواله بدل کړي. د یو زوی راوښیه چې وژل شوی، ځه د یو راوښیه، زوی مې راوښیه، راوښیه، باجه یې راوښیه، زامن خو پرېږده. هغه د اوس ګورو د همدغوی زامن په اروپا کې له ښه پوهنتونونو نه فارغ شول، لورګانې له بهترینو یونیورسټیو پوهنتونونو نه فارغ شول، ډګریانې لري، په طب کې لري، په ساینس کې لري، ان تر استرالیا تر جزیرو پورې ښې کې تنخواګانې اخلي، له همدغه کفارو سره کار کوي. او موږ ته څه ویلې؟ نو راځه د دې په خاطر چې مه کوئ. زه درته د ما د تجربې په اساس باندې مه کوئ. په والله خپل جب ډکول دي. راځئ خپل بزنس ته توجه وکړئ، خپل کار ته. موږ څنګه کولی شو؟ اوس دواک صاحب افغانستان